ماس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې ده شهیده معلمه ناول له 5مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. دریم ساعت و. د حدیث استاد راغی. لا یې درس نه و شروع کړی چې په دې وخت کې زموږ یو بل استاد راننوت. ویې ویل جلال آباد ښار کې ډېره درنه چاودنه شوې، ډېره تلفات لري. زړه مې وښوید، خپل بیګانه خوب را په یاد شو. وارخطا شوم. له استاد څخه مې وپوښتل چاودنه د ښار په کوم ځای کې شوې؟ استاد وویل په کابل بانک کې. یو څه ډاډه شوم. ما ویل چې یوسف په کابل بانک کې څه کوي، خو خبره نه وم چې دا ټکه هم زموږ په کور رالوېدلې. د ښوونځي د رخصتۍ زنګ ووهل شو. زه کور ته لاړم. کلی ارام و، خو زما په زړه کې لا هماغسې ډار و. مور ته مې د کابل بانک د پیښې په اړه وویل. مور مې د الله جل جلاله دربار ته لاسونه لپه کړل. ای عربه، ته مې په جولۍ کې خیر واچوي. د مور دې خبرې مې زړه وغورځوله. برق چې نیولی یم ولړزېدم. د مور له خوا روانه شوم. زړه مې همدا راته ویل چې یوسف خپل ژوند د کابل بانک په پیښه کې له لاسه ورکړی. په لاسونو او پښو کې مې ساه نه وه. د خپل کور په انګړ کې ښکته پورته کېدم. ساعت په ساعت به مې دروازې ته کتل. ورځ راباندې تر مازدیګره همداسې تېره شوه. مازدیګر ناوخته مې په سړک د امبولانس هارنډونه واورېدل. یوسف ټوټه ټوټه بدن یې په داسې حال کې را دننه کړ چې موږ هېڅ خبر هم نه وو. د ویر او غم نه ډکه فضا بیا جوړه شوه. په ما بیا قیامت جوړ شو. نور په ځان پوه نه شوم. یو وخت مې سترګې وغړولې. په کوټه کې په چپرکټ پرته وم. سیروم راته لګېدلی و. شاوخوا مې سپینو چپنو والا نرسانې او ډاکټرانې ولاړې وې. حیرانه شوم. په ارامه غږ مې وویل دا کوم ځای دی او زه چېرته یم؟ یو ډاکټر چې ځوان هلک و، وچ کلک سپینه قواره او تنګې سترګې یې لرلې، په مهربانه او خوږه لهجه یې راته وویل خور جانې ته په روغتون کې یې، اوس به د خیره ښه شي او خپل کور ته به ولاړه شي. د یوسف د مرګ صحنه مې په ذهن کې راغله. د لاس څخه مې د سیروم مزی کش کړ. هماغه ډاکټر مې لاس ونیو. ومې غوښتل چې پاڅېږم، خو ډاکټر ونیوم. تر څنګ یې بل ډاکټر و. هغه راته په لاس کې ستنه ووهله. بیا نو نه یم پوه شوې. داسې وخت کور ته لاړم چې د یوسف ټوټه بدن یې خاورو ته سپارلی و. د خپل ځورېدلي ارمان جان او کړېدلي ورور په مړینه مې دومره وژړل چې د سترګو باڼه مې توی شول. مشران وایي چې د غریب سړي دوه مرګه وي، یو یې مرګ او بل یې غربت. ما د یوسف په مړینه دومره اوښکې نه وې تویې کړې لکه څومره مې چې د هغه د ژوند سختۍ ورته ژړلې وه. ځکه زما ورور خپل د ماشومتوب ژوند په موټرو پسې په منډو د ښار په ګرمو سړکونو تېر کړی و. خو چې لږ راځوان شو د دې ظالمانو د لاس په بام ولوت. زما لوږې ځپلی ورور، زما په سړکونو منډې وهونکی ورور، زما هغه ورور چې ټول عمر یې په پردیو کالیو کې تېر کړ، خو چې اوس یې ځان ته په اول واره کالي واغوستل هغه ترې پاتې شول. دې ظالمانو زما د ورور ټول ارمانونه د هغې د نازک وجود سره د خاورو لاندې کړل او موږ یې یو ځل بیا د ویرې په ټغر کېنولو. ماما ته مې هم بله لاره نه وه پاتې. خپله کډه یې را په سر کړه او زموږ سره په کور کې استوګنه یې غوره کړه. خو د مېرمنې ناروغۍ دې ته اړ کړل چې نیا مې خپل 2 مشران بچي یې موږ سره په کور کې پرېښودل او خپله یې د ناروغې مېرمنې او 2 کوچنیو بچیو سره بېرته بې خبره ته لار ونیوه. 2 میاشتې ښوونځي ته لاړه نه شوم. مور به مې هره ورځ راته ویل چې ښوونځي ته لاړه شه، خو ما کې هېڅ زوره نه وه پاتې. ازموینې په رانږدې کېدو وې. مور مې مجبوره کړم چې ښوونځي ته لاړه شم. فکر مې کولو چې محرومه به اوسم، خو د استادانو د کور آباد وي. پوره همکاري یې راسره کړې وه. دا زیری یې راباندې عاقل په خپل کور کې کړی و چې محرومه نه یم. سهار وختي
په نه زړه مې ځان اماده کړ او د ښوونځي په لور روانه شوم. ښوونځي ته لږ ناوخته ورسېدم. ټولې ټولګیوالې مې راغلې وې. تر ټولو وروستی زه وم. ټولګیوالې مې ستړې مشې راته پورته شوې. یوه راغاړې وته او دومره په چغو مې وژړل چې د لیسې ټولې زده کوونکي او استادان راته ټول شول. د پښتو استاد چې ډېره مهربانه استاد و، په غېږ کې یې ونیولم، تسلي یې راکړه. ویې ویل هر نفس د مرګ سکونکی دی. ته دې د خپلې مور او کوچنۍ خورې لپاره ژوند وکړه، هڅه او کوښښ وکړه، درس دې ووایه. ته تل په څېر خپلو ټولګیوالو ته ځان ثابت کړه. د نورو ټولګیوالو په څېر کوښښ وکړه چې له 12م ټولګي څخه اول نمره فارغه شې او خپلې کورنۍ ته د نفقې ګټلو ذریعه شې. ومې ویل استاده یوه جنۍ څه کولی شي؟ استاد وویل یوه جنۍ چې څه کولی شي هغه سړی هم نشي کولی. د ملالۍ یوې لنډۍ د میوند جګړه وګټله. د زرغونې انا یوې خبرې ولس راټول او اتفاق ته یې وهڅاوه. د استاد خبرو خوند راکړ. په هماغه ورځ کور ته لاړم. کتابونو لپاره مې تقسیمات جوړ کړ. هره شپه به مې یو کتاب تر ناوخته مطالعه کاوه. چې په کوم درس به پوه نه شوم، سهار به مې په ښوونځي کې د ښوونکو څخه پوښتنه کوله او زده کولو به مې ټولو استادانو راسره د زړه له تله همکاري کوله. 4 نیم میاشتنۍ ازموینې مو په خیر پای ته ورسېدې. ورځې شپې تېرېدې. کلنۍ ازموینو ته مو لږ وخت پاتې و چې د ماما مېرمن مې د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوه. زما د ماما مېرمن د پکتیا ولایت څخه وه. موږ ډېر کوښښ وکړ چې په ننګرهار کې یې خاورو ته وسپارو، خو ورونو یې نه منله. زما د ماما مېرمن یې د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارله. ماما مې د مېرمن د فاتحې اخیستو نه وروسته پېښور ته د خپل کور او دوکان د پلورلو لپاره لاړ. ما خپلو ازموینو ته پوره آمادګي ونیوله او د ازموینو د ورکولو وروسته د تل په څېر اول نمره فارغه شوم. ماما مې د پېښور څخه راغی. خپل کور او دوکان یې پلورلی و. د مېرمن د ناروغۍ ټول پورونه یې خلاص کړي وو. ویل یې پکتیا ولایت ته کډولو. که څه هم مور او نیا مې نه منله، خو ما مې د ماما طرفداري وکړه او پکتیا مې د ننګرهار څخه په دې غوره کړه چې غمونو خو دلته ښه وځپلو چې لږ مو دې غمونو ته شا شي. د ننګرهار څخه مو د پکتیا په طرف حرکات وکړ. جلال آباد ته چې ورسېدو، یو ماشوم سره د اوبو بوتلونه په لاس کې وه. زموږ د موټرې ښیښې ته یې ونیول. واخلئ یخې اوبه واخلئ. په 10 روپۍ بوتل. مخکې سیټ کې یو نفر ورته غوسه شو. نه یې اخلو، په خبره نه پوهېږي. د ماشوم په لیدو مې یوسف رایاد شو. له ځان سره مې وویل یوسف به هم خلکو داسې رټلی وي، هر موټر پسې به یې داسې منډې کړې وي. تر کابله مې وژړل. د ورځې 11 بجې او 10 وې چې کابل ته ورسېدو. د ماما د یو ملګري کور ته لاړو. د غرمې ډوډۍ مو وخوړه. د ماسپښین لمونځ مو د ماما ملګري کره وکړ. بیا مو د پکتیا لار ونیوله. له کابل څخه ووتو. د لوګر په تور سړک جګې د سپېدهرو ونې ولاړې وې چې د لوګر سړک ته یې پوره ښکلا ورکړې وه. موټر په چټکۍ روانو. د سړک ونې داسې ښکارېدې لکه د موټر څخه چې تښتي. د لارې سفر او د لوګر د ښکلا څخه مې خوند اخیست. سر مې د موټر په سیټ کې ایښی و. خوب وړی وم. د ماما غږ له خوب څخه راویښه کړم. اوس نه پاڅېږه. سترګې مو وموښلې. د یوې ګوڼې څخه په ډک ښار کې وم. یوې لوحې ته مې وکتل. پرې لیکل شوي و د ګردیز ښار د شملو ټاټوبي ته په خیر راغلی. پوه شوم چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ته رسېدلي یو په ګردیز کې ورته زما د ماما وښی. د ماما د ښځې ورور سره د خپل موټر په انتظار ولاړ و. زما ماما ته یې کلکه غېږه ورکړه. له موږ سره یې هم ستړې مشې وکړه. خپل خوريونه او خورزې هم په مخ ښکل کړې. ټول موټر ته ورپورته شو. د څمکنیو ولسوالۍ سړک پوخ و. کندې کپر و. مزل مو کاوه. یخ باد لګېده. د ننګرهار ګرمۍ مې یخ باد هېر کړ. د سرطان میاشت په پکتیا کې لکه د ننګرهار د حمل میاشت داسې ښکلې وه. د الله جل جلاله له کارونو ته حیرانه شوم چې یوازې 2 ولایتونه وړاندې هوا څومره ګرمه وه او دلته هوا څومره یخه ده. د خپلې ګرانې خوږې او د رازونو ملګرې عاقلې خبره رایاده شوه چې ویل به یې چې د خدای په کارونو او د بجلۍ په تارونو کې ګوتې مه وهه. د موټر ګړز مې د سړک کندې ته فکر کړ.
چې موټر ترې په سخته ووت. ما مې اوښې ته مخ ورواړاوه. د سړکونو کار ډېر بې کفایته دی. دا خو اوس جوړ شوی او دومره کندې کپرې شوی. اوښې یې خپل ویښته له مخ څخه پورته کړه. ویې ویل: نه لالا، د سړکونو کار دومره خراب نه دی شوی، دا بمونو خراب کړي. دا مسلمانانو خو د جوړولو نه دي، د نورو په لمسون یې ورانولو ته زده کړي دي. دا فکر ورسره نشته چې د دې زیان چاته رسېږي. خدای دې مریض نه پیدا کوي، کنه چې په دې سړک کې ګردیز ته رسوي نو د دې کندو کپرو د لاسه به مړ شوی وي. په دې وخت کې مې پرې نیاغ ورغږ کړ. ګرانو اورېدونکو، دا به د شهید معلمه ناول 5مه برخه تر بیا وروستۍ برخې. تاسې پر پاک، مهربان او بښونکي رب سپارم.